د کابل په زړه کې د ایله ټلویزیون د سریال خپرونې په دوام سره بیا هم ډېر ښه راغلاست. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو یادونه وکړه چې نن د مغزي فلج په اړه باندې خبرې کوو. نو زموږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب حکیم الله صالح د روان او اعصاب متخصص را سره خپرونه کې دی. ډاکټر صاحب سلام، وخت مو په خیر. سریال خپرونې ته ډېر ښه راغلاست. مننه کور ودان. زه هم په خپل ور لومړی تاسو ته او ستاسو کارکوونکو ته او د هلال تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډاکټر صاحب دماغي فلج په خپله څه شی دی؟ مننه. دا واقعیت خبره ډېر مهمه اساسي موضوع مه کړې ده. ورنې کمرغه چې دغه میاشت آخري ورځ چې تقریبا آخري ورځ چې 29 ورځ د میاشتې د اکتوبر میاشت ده، دا د سټروک نړیواله ورځ ده چې د لپاره دا ورته اهمیت ورکړل شوی ده چې زیاترین هغه ناتوانۍ هغه وروسته چې فلج پیدا کېږي یا دایمي هغه ناتوانۍ پیدا کېږي یو شخص ته او همدارنګه یو انسان له خپل یو طرف باندې فلجېږي، د دغه په اساس باندې دغه ورځ ته اهمیت هم ورکړل شوی. دغه ورځ ته مختص شوې ده تر څو خلکو ته اویرنس یا آګاهي ورکړي، تر څو د دغه ناروغۍ په اهمیت پوه شي او څنګه له دې مخنیوی وکړي. نو دې ته همدغه فلج تاسو ورته دماغي فلج وایي، خاص عام خلک ورته سکتې مغزي وایي او په طبابت کې ورته سټروک وایي. او څومره ښه دی سړی په علمي نوم ورباندې پوه شي. ډاکټر صاحب کله کله شاید د ډېر فشار د ذهني فشار له امله هم شاید دا مریضي رامنځته شوې ده؟ نه خیر، اصلا خو داسې ده چې خپله اسکیمیا یا اسکیمیک سټروک چې ورته وایي یا په عمومي ژبه باندې سټروک همدغه ده چې په حساب سکتې دماغي چې په عام هغه ورته وایي یا عام خلک ورته ګوزاڼه هم وایو. دا خبره به زه عامیانه کړو ځکه چې زموږ د خبرې عوام خلک اوري. زه به زه واضح کړم تر څو زموږ هېوادوال په دې باندې پوه شي چې څنګه موږ د دې ناروغۍ کوم ناروغۍ ده، کوم اسباب لري او څرنګه مخنیوی یې کېدای شي. اوس دې ته جواب ورکړئ چې څنګه رامنځته کېږي. یعنې دغه ناروغۍ اصلا داسې ده چې مغز چون د انسان په وجود کې یو اساسي عضو ده چې ټول انسان کنټرولوي. کله چې د مغز یو برخې ته یا د مغز یو نسج ته د مغز یو حجرې ته او برخې ته وینه ونه رسیږي او یا وینه ورته کمه ورسیږي، د دې په نتیجه کې د مغز دغه حجرات یا دغه انساج له منځه ځي او انسان ته د ستونزه پیدا کېږي او بالاخره انسان یا دایمي فلج کېږي او یا هم بعضې اوقات که چیرې نوره ناروغۍ ورسره یو ځای شي انسان ته له منځه وړی شي. ډاکټر صاحب کوم کسان ډېر په خطر کې دغه ناروغۍ؟ اصلا خو یو خپله اسباب لري چې په کوم سبب د دغه سکتې مغزي کېږي یا د مغز د فلج سبب ګرځي. دغه یو عوامل یو اسباب دي چې کوم سببونه دي. ما مخکې هم ویلې چې کله چې مغز ته وینه ونه رسیږي او یا مغز ته وینه ورسي وینه د مغز په شریان کې وینه دغه شریان وچوي او دې وینه ووځي، په دغه دواړو صورتونو کې انسان ته د حساب سکتې مغزي پیدا کېږي. او ډاکټر صاحب فرق هم نه کوي چې راسته خوا ده یا چپه خوا ده؟ اصلا فرق په دې کې ده، دا دوه ډوله ده، دوه حالتو کې راځي. کله چې په مغز کې هغه د مغز کوم حجرې ته یا کوم برخې ته وینه ونه رسیږي د څه شي په واسطه باندې، یا کله چې رګ تنګ شي، کوم شریان تنګ شي په مغز کې مختلف شریانونه دي، هلته کله چې هغه تنګ شي یا هلته علقه یا د وینې غوټه هلته پاتې شي او یا هم بعضې کسان چې د وینې غوړ لري هغه رګونه د وینې غوړ جلا سي او د مغز دغه برخه بنده کړي، دې ته وایي اسکیمیک سټروک، یعنې هلته وینه بنده شوله. یو د هیموراجیک سټروک چې خونریزي ده، هلته کله چې مغز کې د ځینې اسبابو له وجې نه فشار کله لوړ شي انسان کې، نو د انسان د مغز رګونه ډېر نري دي او یا هم نازک دي، هلته چې کله وینه فشار ډېر لوړ شي هلته په مغز کې شریان چوي، کله چې وچوي دغه وینه د مغز د شریانونو نه خارجېږي او بهر وځي، دلته هم انسان فلجېږي. د دې یو بل وړوکی حالت ده چې هغه ته TIA وایي یا ګذري اسکیمیا وایي، چې د مغز ډېر واړه رګونه هلته بندېږي او په ډېر کم وخت کې انسان ته یو حالت پیدا کوي، ولې نیکه مرغه خطرناک نه وي او ځکه ورته ګذري هم وایي. په انګلیسي کې ورته TIA وایي، یعنې ټرانزیک اسکیمیک اټک، یو عاجله حمله د مغز ګذري تیریږي خو هغه هم راتلونکي لپاره تا خبروي چې تا باندې داسې خطر شته او باید ځان ترې وساتې. ډاکټر صاحب کله کله دوامداره دغه کار مثلا لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، مثلا یو ځل یو حمله ورباندې راځي جوړېږي، حمله ورباندې راځي دغه څومره خطرناک کېدای شي؟ نه، دا داسې نه ده. دا انسان په هغه کې په ژوند کې یو وار دوه ځلې درې ځلې پېښېدی شي. ولې اصلا څه شي ده؟ ما مخکې هم ویلې
یو هغه د څنګه منځته راځي، یو هغه د چې کوم عوامل او فکتورونه دي چې دغه ستونزه منځته راوړي. دا فکتورونه کوم شیان دي؟ هغه کسان چې ورزش نه کوي، یعنی همیشه بې حرکته وي، هغه کسان چې ډېر وزن ولري، دغه فکتورونه دي چې دوی ته زمینه مساعدوي. هغه کسان چې د خانیاتو نه استفاده کوي، خصوصا کوکاین او مت امفیتامین. د عام خلک تاسو به اورېدلي وه شیشې نه استفاده کومه، یا عام خلک ورته په ایران کې ورته کرسټال وایي، شیشه، کرسټال یا مت امفیتامین. دا کوم کسان چې دا استفاده کوي، او یا هم کوکاین یا مواد مخدر دغه استفاده کوي، او یا هم الکول استفاده کوي، دغه کسان ډېر ورته مساعد دي ترڅو د دوی په مغز کې دغه حالت پیدا شي. ډاکټر صاحب لنډه غواړم دلته پوښتنه وکړم چې په نسوارو په سګرټو کې هم شته؟ طبیعي خبر ده، خپله نسوار خو جلا مسله ده، خو هغه به نور مشکلات منځته راوړي. ولې سګرټ څه ستونزه ده؟ کله چې انسان سګرټ څښي هغه په مختلف ناروغیو باندې انسان اخته کېږي، ځکه چې د انسان هغه کومه پاکه هوا چې اخلي په مقابل کې هغه د سګرټو دود اخلي. هغه کله چې څه کېږي نو دغه د انسان په وجود کې په وینه کې هغه نور مواد، مضره مواد جوړېږي چې حتی بعض وخت آرتروسکلروز ورته وایو، چې رګونه یو قسم هغه پیدا کوي، هغه د وینې غوړ د رګونو په جدارونو کې سري کېږي، او بالاخره هغه هم زمینه مساعدوي ترڅو دغه حالت چې ما مخکې ویل چې بندش پیدا کېږي په رګونو کې، دغه حالت ورته پیدا کېدای شي. ډاکټر صاحب کله شاید یو څوک ولوېږي په دفتر کې، فکر وکړئ، یا مثلا یو ځای وي پر لار کې یو څوک لوېږي، څنګه ورباندې پوه شو چې دا سړی مغزي فلج شوی دی؟ هغه اصلا خو کله چې یو څوک ولېږي هغه مختلف اسباب لري، خو اصلا د دغه ناروغۍ په هکله چې موږ غږېږو دا ځینې علایم لري. کله چې یو انسان ته ډېره شدیده عاجله د کانګو سره او یا هم د زړه بدوالي سره او کنفیوز حالت، یعنی د هغه مخشوش حالت وي، د حالت کې انسان ته سردردي پیدا شوله، بیا دا خطرناکه. یو علامه دا ده چې شدیده، تیزه او په حساب د زړه بدوالي سره دا سردردي موجوده وي، دا یو علامه ده. دویمه علامه د دې په نتیجه کې وروسته څه کېږي، یو طرف کله چې فلج په ښی طرف وي نو د چپ طرف لاس او پښې فلجېږي، او کله چې د مغز په چپ طرف کې هغه پیدا کېږي، د مغز ایسکیمیا یا مثال هغه خونریزي پیدا کېږي، نو د انسان د وجود ښی طرف پکې فلجوي، یعنی په حساب هغه له کاره ولېږي. دا دویمه علامه ده. درېیم علامه دا ده چې د انسان په تکلم کې مشکلات پیدا کوي، یعنی صحیح خبرې کولی نه شي، خولې کې هغه موږ ته سلرج سپیچ وایو، یعنی خولې بنده کېږي یا خولې یا کږه کېږي، دا درېیم علامه ده. څلورم علامه دا ده چې دوی په مغز په سترګو کې موږ ورته عام خلک ورته بلډ ویژن وایي، چې سترګو کې هغه تاریکي او قدرت پیدا کېږي. دا هغه څلور هغه علایم دي چې کله څوک په دغه حالتونو کې پیدا شو، دا عاجلا باید یو عاجله حالت ده، باید مراجعه وکړي ډاکټر ته ترڅو د هغه کوم معاینات چې ورته ضرورت دي یا معاینات ورته وکړي. لومړنۍ مرستې دغه کس سره څنګه کولی شو؟ مهم دا ده چې د دوی خول باید عاجلا، په نور نړۍ کې خو د هغوی لپاره خاص یا عاجل امبولانسونه دي یا عاجل نمبرونه ته خپور شوي او وړل کېږي زر نږدې مرکزونو ته ترڅو د هغوی هغه عوامل چې دې شي سبب شوی ده هغه باید سر ته ورسېږي او عاجل باید شفاخانې ته ورسېږي. دویم دا چې دغه ناروغان چې کوم معلوم شي د کوم سبب نه منځته راغلی ده، ما مخکې ویل یو علایم همدغه ده چې هغې وزن ناروغه ده، او د دې تر څنګ لوړ فشار په دې کې رول لري، قلبي ناروغۍ په دې کې رول لري، د الکولو استعمال او د دخاناتو استعمال په دې کې رول لري، د سګرټ استعمال په دې کې رول لري، او همدارنګه ځینې دواګانې دي چې بعضې کسان دوامداره شکل باندې خوري هم په دې کې رول لري، ترڅو باید د دغه لومړی اسباب معلوم سي او وروسته د ښه صحیح د آی سی یو یعنې د جدي مراقبتونو په وارد کې باید دا بستر شي ترڅو د هغه سبب معلوم شي او مریض اصلي او بهبود حالت ته بوځي. ډاکټر صاحب داسې لارې چارې شته چې د مخنیوي لپاره ترسره کړو چې ما مخکې هم ویلې ناروغۍ سره مخامخ نه شي؟ دغه کسان څوک چې غواړي چې د دغه ناروغۍ نه په امن وي، زه همیشه هیوادوالو ته وایم چې د انسان چې کله غواړي چې یو ښه صحتمند ژوند ولري نو درې هغه پیلرز، هغه درې پایې باید قوي کړي. یو ورزش ده، دویم پکې ښه خوب ده، او دریم پکې ښه ډایټ ده، ښه غذا ده. موږ تاسو متاسفانه په ډوډۍ مطلب خو دا نه دی چې ډېر ډوډۍ، نه ډایټ په دې معنی چې په ټولو هغه برابر وي، معیار برابر وي او هر شی بیلانس وي. موږ تاسو وینو همیشه کله ډوډۍ مالګینه وي او کله بې مالګې وي، کله وخت هم ډوډۍ ډېره غوړه وي، کله هېڅ غوړه نه لري. د موږ باید ډوډۍ ټول متوازنه غذا باید استفاده وکړو.
د متوازن غذا استفاده کول، د وزن کموالی، د کم د فشار د مخنیوي لپاره د کم مالګې او غوړه خوړل، همدارنګه هغه دواګانې چې دغه د وینې د لخته کېدو سبب ګرځي هغه باید استفاده وکړي. اکثرا اسپرین مناسب ده چې هغه کسان چې عمر له 50 نه 55 نه لوړ وي، خصوصا دوی د دې ناروغۍ لپاره ښه مساعد دي، دوی باید د دې نه مخنیوي وکړي. تر څو د دې مخنیوي لپاره اسپرین باید استفاده وکړي، دا ډېر مهم ده. دا هغه د مخنیوي لارې چارې دي چې باید یو څوک غواړي د دغه ناروغۍ نه په امن شي باید استفاده وکړي. ډاکټر صاحب کېدای شي دا خبره شوخي وي، دوی خویندې یوه آریا یوه ادا له هرات څخه یو متن لیکلی و چې هغه ډاکټران چې نسخه لیکي په خپله ورباندې پوهېږي که نه؟ اصلا خو دا خو متاسفانه دا شی شته، موږ دا منو، خو دا هغه ډاکټر په ارتباط لري که نه. ډاکټر باید کوشش وکړي یو خو د ناروغ نه صحیح تاریخچه واخلي او د ناروغ صحیح معاینه وکړي او په نتیجه کې ورته صحیح دوا ولیکي. مهم دا ده چې که چیرې ډاکټر صحیح دوا ولیکي، هغه دوا چې په ټولو دواخانو کې به وویل شي بهتره هغه وي. متاسفانه دا شان شته، دا موږ منو، ولې دا هغه مسایل دي چې په دې کې موږ به هغه نشو کولی. کېدای شي دغه کې هغه مسؤلین چې په وزارت صحت کې د مخنیوي وکړي تر څو دغه دواګانې صحیح ولیکي یا قیدي دواګانې چې عام خلک شکایت لري هغه ولیکي. ډېره مننه. کورماباد د روان عصب متخصص ډاکټر صاحب حکیم الله صالح کورمابادان چې اسرائیل خپرونې ته راغلی. کورماباد ژوندي اوسئ. له تاسو څخه مننه کوو. لاړه د ما خلو بېرته ژره ګرځو.